د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې د ټینس بال جوړه شوې 10 اوریزې سیالۍ پای ته ورسېدې. په جوړه شوو سیالیو کې د نړۍ مرکزي او د نورستان کامدیش لوبډلو سربیره 12 د کرکټ لوبډلو برخه اخیستې وه چې څه د پاسه یوه میاشت وخت یې ونیوه. د پایلوبې لیدو ته د کونړ کرکټ ادارې استازی عطاء الرحمن څاپی، د افغانستان د 19 کلنو د ملي لوبډلې لوبغاړی بلال سمې او ګڼ شمېر ژورنالستان هم ورغلي وو. په سیالیو کې ګډونوالو لوبغاړو له مرکزي کرکټ بورډه د یوې معیاري اکاډمۍ غوښتنه وکړه. دلته دې ځکه چې د کرکټ ظرفیتونه ډېر دي، مثال اکاډمیانې نشته او موږ باید موږ دپاره یو اکاډمي جوړ شي چې موږ هلته لوبه وکړو او پرمختګ وکړو. نو دغه میدان کې ډېر زیات ضرورتونه دي ځکه میدان خراب دی. دلته باید د کونړ کرکټ بورډ نه موږ دا غوښتنه لرو چې زموږ دغه میدان ښه معیاري برابر کړي تر څو استعدادونه په نړیواله سطحه زموږ دغه میدان څخه وځي، ځکه زموږ دلته ډېر لوبغاړي دي خو میدان بدبختانه موږ نه لرو ښه میدان. نو کرکټ بورډ نه موږ دا خواهش لرو چې زموږ دغه میدان جوړ. د دغه ولسوالۍ اوسېدونکي وایي کرکټ د ځوانانو د یوځای کېدو ښه وسیله ده او د همدې وجې ګڼ ځوانان له نشهیي توکو راګرځېدلي دي. زموږ ځوانان چې دي ډېر مصروفه دي د کرکټ سره، ځکه بېروزګاري هم راله. زموږ ځوانان چې دي د کرکټ چې کله شروع شو، زموږ ځوانان د نشو تماشو او د سګرټ او دیو نه خودداري وکړه وراله او زموږ ځوانان چې دی په دې کرکټ کې یوځای شو. زموږ دا کلي ډېر لرې لرې پراته دي خو په دې کرکټ په وجه زموږ ځوانان یوځای شوي دي. د کونړ کرکټ استازي لوبغاړو ته د یوې معیاري اکاډمۍ د جوړېدو ډاډ ورکړو او زیاته یې کړه چې همدا لوبغاړي به یوه ورځ د خپل هیواد ښه استازولي وکړي. د کرکټ بورډ سره مو غږیږو، نهایت ډیر کوشش به وکړو هغه څه امکانات چې زموږ سره شته دی دلته به د یوې منظمې اکاډمۍ دپاره کار وکړو تر څو دلته یوه منظمه اکاډمي ولرو او دغه لوبغاړي په دغه اکاډمۍ کې پریکټس وکړي. زموږ او ستاسې ټول ملي لوبغاړي د دغسې خاورو خړو خاورو نه راوتلي په ایرو کې پټ لالونه دي او بیا دغسې په نړیوالو میدانونو کې زموږ او ستاسې بیرغ رپولی دی. په تاسې کې ډېر وړ استعدادونه شته دی او انشاءالله چې موږ به دغه زمینې سازي تاسې ته وکړو. د یادو 10 اوریزو سیالیو پایلوبې ته د دوکلام افغان لوبډلې او د نورستان کامدیش ولسوالۍ لوبډلو لار موندلې وه چې د نورستان د کامدیش ولسوالۍ لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې.